غواړم ترقي وکم او غواړم پرمختګ وکم، خو چې هر څه کوم نه کیږي، بیا به شاته پاتې یم. یعنې دا سستي او تنبلي څرنګه موږ له منځه وړلی شو؟ ګورئ، له هر څه نه وړاندې خو د اشرف غني خبره ځان په یو چارچوب کې برابر کوي. صحیح ده؟ ځان ته چارچوب پیدا کوي، نو انشاءالله تاسو به په خپله باندې بیا برابر شئ. یو نفر باندې چې یو باعث نه وي که نه، یو شی پې باعث نه وي، نو ډېر انسان سستیږي او تنبلیږي، نشي کولی چې پرمختګ وکړي. یا په بل اصطلاح باندې ځان ته ماحول داسې برابر کوي چې هغه ماحول کې خلک کار کوي، زحمت وباسي که نه، کوشش کوي، ټول خلک داسې حرکت باندې وي، چست او چالاک وي. نو انشاءالله چې ته د داسې خلکو سره او داسې یو ماحول کې ژوند کوي، نو په خپله باندې به انشاءالله له تا نه هغه سستي او تنبلي به ختمه شي او چست تکړه او با استعداده ځوان به درنه جوړېږي. صحیح شوه؟ ګورئ، یو نفر ده، هغه که چېرته لاړ شي یو سوپر مارکیټ ته، یو دکان ته لاړ شي، هلته کار وکړي، که نور هېڅ نه، یو هوټل ته لاړ شي، هلته خدمت وکړي، کار وکړي، اشپزي وکړي، حرکت وکړي، ځایونه پاک کړي، که نه، کار نه ورته پیدا کېږي، لاړ شي اطراف کې اوسېږي، که لاړ شي یو باغ ته، غټ باغ یې هغه کې ووایي زه به دلته کار کوم، خدمت به کوم، بازار ته وځي، بل ځای ته لاړ شي، که نه. نو کله چې یو انسان د زحمتکشه خلکو سره ژوند کوي، ځان لپاره یې داسې یو ماحول برابر کړی چې هلته خلک کوشش کوي، نو انشاءالله دا سړی به په خپله باندې راویښ شي او تکړه به شي. زه ورته د خپل ژوند یو مثال در کوم. زما دا ارزو و چې له ما نه باید د جمع مونځ تیر نه شي، خو متاسفانه نه کېد. هر وخت کې به ما کوشش کوم، بیا به سستېدم. اکثره وخت به د سهار مونځ هم ما جمع سره نه کاو، په کور کې به مې کاو. نو دا یو غټه ستونزه وه. بیا زه الحمدلله په یو ځای کې امام مقرر شو. اوس الحمدلله چې په هیڅ وخت کې هم له ما نه دغه منځونه نه قضا کېږي. صحیح ده؟ ولې؟ ځکه چې هغه راباندې باعث شو. اوس په خپله باندې مسجد ته خوسې یم، که نه، وایم چې ګوره خلک راغلي دي، هغه ماشومان راغلي دي، سپین ږیري راغلي دي، او ته نه ځې، دا د افسوس ځای ده، که نه، شرم راځي، دا خلک به څه وایي. صحیح ده؟ اگر چې عبادتونو کې موږ او تاسو باید خلک په نظر کې ونه نیسو، خو دا چونکې یو مسؤلیت شو په ما باندې، او باعث شو په ما باندې. صحیح شوه؟ د دې ملایانو نه ولې دا د جمع منځونه نه قضا کېږي؟ د دې یوه اساسي وجه دا ده چې دوی ماشاءالله په مسجد کې دي او مسجد کې امامان دي، مسؤلیت ورله غاړې ده. صحیح ده؟ ځان یې تنها نه ده پریښی، ځان یې داسې آزاد نه ده پریښی، نو په خپله باندې هغه ټولو ځایونو ته برابر روان دي. اوس چې یو ځوان غواړي تعلیم وکړي، فرض که دلته پکار دی چې لاړ شي، یو اکیډمي ته لاړ شي، یو کورس ته لاړ شي، صحیح شوه، مدرسې ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، نو انشاءالله چې دلته ثبت نام وکړي، فیس ورکړي، نو په خپله باندې به بیا هلته خوسي. صحیح شوه؟ یو قاري و، ما ته یې راته ویلي، وایي زما نه قرآن شریف متاسفانه هیر شوی ده، هر څه کوشش کوم، نن یې شروع کوم، سبا بیا رانه پاتې، او بله ورځ بیا رانه پاتې، نو تکرار وایي نشم کولی. د دې د حل لاره څه شی ده؟ ما ته لاړ شه، یو قاري پیدا که، او هغه ته ووایه چې زه به تا ته فیس هم در کوم، خو دا هره ورځ ما نه نیمه سپاره، یو پاو، یوه سپاره رانه اوره، نو دا به تا باندې باعث شي مال، ته مجبور یې چې هلته لاړ شي. او دا مال ورته ووایه که کومه ورځ زه را نغلم او غیر حاضري مې وکړه، زه به تا ته 50 روپۍ در کوم. صحیح شوه؟ جریمانه. نو ته بیا وګوره مال چې دا قرآن شریف ته یادوې بیرته او که نه یادوې. سبحان الله، همدغه رقم یې کړي دي او الحمدلله ډېر خوشحاله ده. نو زما د خبرو د خلاصه دا شوه چې ای ځوانه، ته ځان ماحول ته برابر که، په ځان باندې یو باعث پیدا که، انشاءالله په خپله باندې به سستي او تنبلي درنه ورکه شي. دویمه مهمه خبره چې زه شخصا زما په ژوند کې ډېره مؤثره تمامه شوې ده، هغه دا ده چې د تکړه خلکو ملګرتیا وکړئ. دا ډېره مهمه ده. که موږ تاسو د سستو خلکو ملګرتیا وکړو، په خپله سستیږو، د بیکاره خلکو سره کته و پورته په دې کوڅو کې او سړکونو کې ګرځو را ګرځو، په خپله باندې به هماغه رقمه مخته کیږو. زه صحیح ده چې الحمدلله د تعلیم په دوران کې تر ټولو نه مخکې وم، خو زه بیا هم سست وم، په خپله باندې تنبل وم، خو الحمدلله کله چې د تکړه خلکو سره یو ځای شوم، نن مې الحمدلله ټولې دنیا ته خدمت رسیږي. صحیح ده؟ دا د هغوی له برکته، هغوی ما هڅوي، لارښوونه راته کوي، پوښتنه رانه کوي، او مسؤلیت احساس کوم. څنګه چې هغه زما مشران تکړه خلک دي، نو الحمدلله د هغوی په څیر باندې زه هم شومه. که زه د داسې خلکو سره پاتې وای، یو ځای کې الحمدلله ما ته ښه تنخوا یې راکوله، او خلک هم داسې خلک چې یو هم له ما نه زیات نه پوهېده، ټول له ما نه په رتبه کې ټیټ وو. صحیح ده؟ ښه عزت مې و، هر څه امکانات برابر و، خو هلته ما کتل
چې هیڅوک هم له ما سره علمي لحاظ مرسته نه کوي، نه څوک ما هڅوي. یقین وکړئ چې ما یو مقاله مې لیکلې وه، نو هغه مې ورته وړاندې کړه ټولو ته، مال تاسو دا وګورئ چې په دې کې که چېرته اشتباه وي، څه مشکل وي پکې. هغوی نه دا صحیح ده، بس صحیح ده، کې هېڅ کومه خبره نشته. زه پوه شوم چې دلته زه پرمختګ نشم کولی، آینده زما خرابېږي. هغه مې پرېښوده، هر څه مې پرېښودل او له هغه ځای نه راوتښتېدم. صحیح شوه. نو دا هم دویمه مهمه خبره ده چې د تکړه خلکو سره چې چېرته هم تکړه خلک دي او په هر بخش کې استعداد لري، که هغه تجارت کې پرمختګ کړی وي، که علم کې پرمختګ کړی وي، که په بل تخصص او پروګرام کې پرمختګ کړی وي، همغوی سره ملګرتیا جوړه کړي، همغوی سره رفت آمد راشه درشه، همغوی سره یو ځای شي، انشاءالله له تاسو نه به هم لوی انسانان جوړیږي. درېیمه مهمه خبره هغه دا په نظر کې ونیسئ چې مقصد ځان مصروفه کړي. هغه که په هر ډول باندې وي ځان مصروفه کوي. که چېرته چا درته یو څه حق و زحمه درکوله، یو څه تنخواه درکوله، ډېره ښه ده. که نه په رضاکار ډول باندې، رضاکارانه ډول باندې یو چېرته مقصد مصروفه شي. رضاکارانه کارونو کې سبحان الله ډېر زیات خیر و برکت ده. اول خدا چې ثواب لري، یو ځای کې ته کار کوې، فعالیت کوې د الله د رضا لپاره، الله به درته اجر درکړي. دویمه مهمه خبره دا ده چې ستا به تجربه هلته حاصله شي، ته به یو څه زده کړې، یو کسب به زده کړې، یو کار به زده کړې انشاءالله. فرض که د یو اشپز سره ته هلته رضاکارانه کار شروع کړې، صحیح ده، په یو هوټل کې، په یو ځای کې، آینده کې له تا نه لوی اشپز جوړېږي. که یو نجار سره کېناستې، صحیح ده، ټکه ټوکو دې ورسره کول، انشاءالله آینده کې به له تا نه یو لوی نجار جوړي. دا مې درته یو مثالونه درکړل. صحیح شوه. نو د ځان لپاره د کار یو چانس برابر کړه، د خلکو اعتماد لاس ته راوړه، انشاءالله دې کې ډېر لوی خیر ده، ډېر لوی خیر ده. بل د دې مهمه ګټه دا هم کېدلی شي چې انسان به له رواني تکلیف نه بچ کېږي. د اکثره ځوانان ولې متاسفانه خفه دي او رواني تکلیف ورته پیدا شوی ده، په کور کې جنګونه کوي او اختلافات دي او ګډې وډې خبرې، د دې په خاطر باندې چې دوی ځانونه نه دي مصروف کړي، ښه ملګري ځان ته نه دي لټولي. ته به انشاءالله د رضاکارانه چېرته ولنټیر په حیث باندې چې کار وکړي، ډېر ملګري به پیدا کړي، د خلکو اعتماد به انشاءالله لاس ته راوړي. په افغانستان کې موږ ډېر داسې رضاکارانه خلک ګورو، الحمدلله. په نورو هیوادونو کې هم شته دي، په غربي او اروپایي هیوادونو کې هم الحمدلله تکړه با استعداده ځوانان شته چې هغوی رضاکارانه کارونه کوي، د الله د رضا لپاره ځي، خپل جیب نه مصرف کوي، یو څه کوي تر څو د خلکو سره د هغوی روابط پیدا شي، نه هغه تشویش ورته پیدا کېږي، نه مشکلات ورته پیدا کېږي، او آینده انشاءالله روښانه آینده ده. اخري خبره هغه دا واورئ چې له فکري تشتت نه خامخا ځانونه وساتئ. دا مه وایه چې نن دا کار مې وکړه، دا نتیجه ورنه کړم، سبا منډه که بل کار، هغه کار کوم که دا کار وکړم، دلته پکې ګټه ډېره ده او هغه کې خیر نشته او دا به داسې شي، هغه به نه. د خپل ځان لپاره یو هدف وټاکه چې ته کوم کار ښه کولی شي، همغه کې انشاءالله مخکې لاړ شه، همغه کې انشاءالله نور خلکو نه مرسته او کومک وغواړه، په دې کې به انشاءالله ستا خیر وي او ترقي به وي. دا مه کوه چې نن یو کار وکړي او یوه میاشت دې نه تېر کړي، سبا بل کار ته لاس واچي، که نه، دا غلط کار ده. زموږ استادانو به الله دې د دوی ته جزای خیر ورکړي، هغوی به یو متل کوو، وایي من ثبت نما، څوک چې ثابت پاتې شو که نه، هغه به خامخا نمو کوي، پرمختګ به کوي او ځلیږي به. نو انشاءالله په یو ځای کې ډېر وخت لپاره کار وکړئ او هر اړخیز فکر وکړئ، انشاءالله چې تاسو په یو ځای کې د ډېر وخت لپاره پاتې شئ. په هغه کار کې به تاسو کافي تجربه لاسته راوړئ، کافي ملګري به پیدا کوئ، د خلکو اعتماد به تاسو باندې کېږي او په هر یو شي کې چې تاسو انشاءالله پرمختګ وکړئ، په همغه کې انشاءالله تاسو بیا ترقی هم کولی شئ. مهم دا ده چې تاسو په یو کار باندې پوه شئ. په دغه څلورو مهمو خبرو باندې انشاءالله که تاسو عمل وکړئ، زما یقین ده چې سستی او تنبلي به انشاءالله له تاسو نه مخه ښه کوي او له تاسو نه به ځي او تاسو به انشاءالله چست او چالاک او تکړه ځوانان جوړیږئ. الله جل جلاله دې ټولو ته ترقی او پرمختګ ورکړي.